تازه خبر د طالبانو لخوا ډیر زبردست خبر راغی. طالبانو د مخکینی حکومت چارواکو او ښځو په اړه تازه څه اعلان کړی دی، څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان کې د طالبانو نامنل شوی استازی سهیل شاهین په لومړي ځل منلې ده چې د دوی په کابینه کې د مخکینی حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي ممکن شامل شي. نوموړي په یو ټلویزیوني مرکه کې دا احتمال تایید کړ، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د سهیل شاهین په وینا د ښځو د زده کړو په حکومت کې د کار او ټول شموله حکومت جوړولو په اړه دوی په اصولو کې ستونزه نه لري، خو د دغو موضوعاتو د عملي کېدو په څرنګوالي کې به بحثونه او مشورې کوي او وخت ته به اړتیا ولري. مخکې نورو طالب چارواکو ویلي وو چې حکومت کې به د رهبرۍ په کچه ټول مهم بحثونه د طالب مشرانو په واک کې وي. سهیل شاهین یادې څرګندونې په داسې مهال کې کړې دي چې د څوکیو د ویشلو په سر د طالب مشرانو د پراخو اختلافاتو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د ځینو شنونکو په باور په داسې حال کې چې طالب مشران خپله د څوکیو په ویش نه سره جوړیږي، له نورو سیاسي لوري سره د ټول ګډون حکومت د جوړولو په اړه به یې هوکړه ستونزمنه وي. له دې سره دا هم ویل کېږي چې له داسې حکومت جوړولو پرته د طالبانو واکمني دوام نشي کولی او زر به هر څه ورڅخه وشړېږي. طالب مشران د ټولې نړۍ او افغانانو تر سختو فشارونو لاندې دي چې په زوره نیولې اقتدار له ټولو سیاسي لوري سره تقسیم او پل شوي حکومتوالي د مسلکي کادرونو په ګمارلو بیرته فعاله کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.